السلام علیکم ورحمت الله. کنه لیدونکو تاسو به دغه خوراکي مواد ګورئ. دا خوراکي مواد دا د هغه فامیل لپاره دي چې خپله کوچنۍ ماشومه یې خپلې خور ته ورکړې وه یوې خورکۍ چې دوی نه شوه ساتلی، دوی د لوږې سره مخامخ وو، مشکلاتو سره مخامخ وو. الحمدلله به ستاسو ورونو برکات و چې ورسره مرسته او کومک وشو. هغه الحمدلله خدای ورسره وشوه. هغه خورکۍ هم داسې ته ښیو، کومه خورکۍ چې دوی خپلې خور ته لېږلې وه هغه هم درته ښیو. هغه ټول موږ یو ځای کړي دي. دا خوشحالي موږ سره وګورئ. لیدونکو دا هغه کوچنۍ ماشومه ګورئ، دا یې خپلې خور ته لېږلې وه. توره وړۍ په نوم باندې یوه سیمه ده په خوست ولایت کې، هلته یې لېږلې وه. الحمدلله به ستاسو ورونو برکات و چې دغه د خپلې کورنۍ سره خپل فامیل سره یو ځای شوه. ولې یو ځای شوله؟ دوی دپاره خوراکي مواد هر څه هغه دې راوړل شوه. څومره خوشحال یې اوس دغه ډېر خوشحال یم چې دوی مرسته په غېږ کې ونیوله شوه. مونه چې دوی ویل ماته بیا تام کې نه تله. کور کې مو څه شته تر اوسه پورې؟ تر اوسه شی نشته. دغه یعنې دغه سامان و چې دا تاسې ماته راوړله. زه دغه باندې ډېر خوشحاله شوم. ما نن دغه هم راوړله چې دغه څه وګورم چې ما سره خپل په یو ځای شي فامیل مې. آفرین دی. نورې خوشحاله یې ته؟ خوشحاله یې؟ ورشه. سلګو مستونی پارولی زیاتې ستا انتظار ته په ولاړه ولاړ حرص د یو دید د زړه په غاړه ولاړ حرص د یو د ده لاسونه که وګورې دا هم مزوره ده. وګوره بل وښیه ته هم څه دوې مالټې دا خدای پیدا کړې همدغسې ده. شکر وباسه په روغ صحت باندې. بیلتون او درد سره دعا الحمدلله یو خوشحالۍ ځای دی. هغه وروڼو چې کومکونه مرستې کړي دي ځانګړې مننه کوم. کور ودان خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. خوراکي مواد هم واخیستل شول، ځینې نغدې پاتې دي هغه موږ افغانۍ ورکوو. نغدې افغانۍ هغه انشاءالله به ته سپارو. ښه خورې څومره خوشحاله یې هغه د خپل هغه کوچنۍ ماشومه سره یو ځای ته شوله. څه شپې دله وکړې؟ لاس پنځلس شپې لاس پنځلس شپې. زړه کې دې نه وه ښه؟ خو شکر د هغه یو ځای شوله الحمدلله. ډېره ورته خوشحاله یم چې چا په ما کسره وکړو. ته د خدای هره ورځ سامه کړي، خدای دې دین د دین ښکلې کړي. امین امین امین. مننه خورې خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. څومره خوشحالي ته ورته؟ زه ډېر خوشحاله یم. دا زموږ ګران مسافر وروڼه دا غواړم چې په آینده کې ما سره داسې بیا کومک وشي. زه یو څه پیدا کړم چې زه د خپل فامیل ته څه بچې ته څه پرې وګټم. دا د زر، دا د 2000 ده، د 3000 ده، د 4000 ده، د 5000 ده، د 6000 ده، د 7000 ده، د 8000 ده، د 9000 ده، د 10,000 ده، د 15,000 15,000 افغانۍ شول. بس ډېره ډېره مننه. لیدونکو دغه د موږ ورته 15,000 افغانۍ هم وسپارلې. 15,000 افغانۍ د فراه شوې. ښه ډېر ښه. دغه د 2 میاشتو خوراکي مواد هم شول. 2 تورې د اوړه شول، 2 تورې د وریجې شوې، 2 مشکې د غوړي شول. نور دغه خوراکي مواد لیدونکو قیمتیانې ډېرې دي. په ګاډۍ باندې هېڅ هم نه کېږي ځکه چې یو د پیازو ماز 400 افغانۍ شي نو دا ډېره لوړ قیمتونه دي. دا بیچاره 80 روپۍ ګټلې ټوله ورځ. په 400 د پیازو من 80 روپۍ دی ګټلې دي. هغه اوړه خو څه کوي چې ځان د قیمت دي، هغه غوړي خو څه کوي. نو دغه د الحمدلله 15,000 سره نغد کومک وشو. د 2 میاشتې خوراکي مواد کومک ورسره وشو. هغه وروڼو د ځانګړې مننه چې همکاري کړې. کور مادار خوشحاله او سلامت خوشحاله یم. ډېر مننده یم د نه. ډېر خوشحاله یم چې دوی موږ سره کومک وکړو. زما فامیل یو ځای کړلو. د دې نه زه زیاته مننه کوم. زه چې په آینده کې دوی ما سره داسې کومک وشي. زه خپله دلته مریضي لرم په کور کې د سرطان. هېڅ هغه نشته چې زه کومه پیسه وګټم هغه په دوا ورکړم. ما سره شی نه پاتې کېږي. خدای مهربانه. لیدونکو دا خپرونه په همدې خوشحالۍ باندې پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. بیلتون او درد سره دواړه ولاړ بیلتون او درد سره دواړه ولاړ حرص د یو